مبارک مو خپلواکي شه افغانانو، په نصیب مو سرلوړي شه افغانانو، سوله امن دې رب راولي وطن کې، کور په کور مو خوشحالي شه افغانانو. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پتمنو هیوادوالو، سلامونه او درناوی مې ومنئ. هیله ده چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا دا ویاړ راکړ شو چې د وطن د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ دا ځانګړې خپرونه د خپل ګران همکار ستوري صاحب سره ستاسو په چوپړ کې ولمانځو. تر هر څه لومړی دا ویاړلې ورځ تاسو ټولو پتمنو او د افغانستان باتورو هیوادوالو ته مبارکي وایم، په دې هیله چې دا کال په ګران افغانستان کې د نیکمرغي او اوسایي زیری وي. نو هیله لرم د خپرونې تر پایه زموږ سره اوسئ او خپل لنډ بیتونه چې د ازادۍ او وطن په هکله وي راسره شریک کړئ. نو موږ به یې حتما تاسو ته ستاسو په نوم د ټولو اورېدونکو سره شریک کړو. ګران همکار ستوري صاحب، سلامونه مې ومنئ او د خپلواکۍ د 104مې کلیزې مبارکي تاسو ته هم وایم. هر کله راشئ. ډیره مننه. زه هم د خپلواکۍ د 104مې کلیزې مبارکي تاسې او درنو اوریدونکو لیدونکو او مینوالو ته ورکوم او هیله لرم چې قدرمن اوریدونکي او لیدونکي تر پایه را سره خپله خپرونه وګوري، زموږ چینل فالو لایک کړي او هم یو یادونه کوم چې د نن شپې په خپرونه کې اوریدونکي کولی شي چې د واتساپ له لارې د ټلیفون وکړي او په خپل غږ سره د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل پیغام را سره شریک کړي. مننه مهرباني. بله، باید چې یادوري وکړم دوستانو چې زموږ سره ډیر ښه دوستان، ښه پیاوړي شاعران هم خپل پیغامونه د ټلیفون د لارې یا خپل غږ موږ ته وړاندې کوي چې دا به تر پایه تاسو زموږ سره واورئ او خپل لنډ نظرونه او خپل لنډې شعرونه هم زموږ سره شریک کړئ. نو راځئ چې خپرونه په دې رقم پیل کړو چې 104 کاله د مخه د زمري د میاشتې په 28مه امان الله خان غازي په دې وتوانید چې د برتانیا څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړي. د یو شمېر تاریخ پوهانو په خبره د افغان ولس د خپلواکي غوښتنې بهیر د امیر حبیب الله خان له وخته پیل شوی. د حبیب الله خان تر مړینې وروسته د هغه زوی امان الله خان د خلکو پر سرښندنې او مېړانې سره په داسې حال کې خپلواکي ترلاسه کړه چې زیات شمېر هېوادونه لا د برټانیې تر استعمار لاندې وو، خو افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او نوم یې د خپلواکو هېوادونو په کټار کې راغی. ستوري صاحب. استاد حبیب الله رفیع وایي چې خپلواکي یو نعمت دی او دا نعمت انګریزانو د افغانستان نه سلب کړی و. مشروطه غوښتونکو مبارزې وکړې او قرباني یې ورکړې او روشنفکران راپاڅېدل او امان الله خان یې خپل پاچا اعلان کړ او ورسره یې د افغانستان بشپړه خپلواکي اعلان کړه. خو انګریزانو خپلواکي ونه منله او جګړه شروع شوه. انګریزانو ماته وخوړه او مجبور شول چې متارکه وکړي او له متارکې نه وروسته یې د افغانستان خپلواکي ومنله. بله، تاریخونو کې ځلیږي ته اتل وي، تر قیامته به یادېږي ته اتل وي، ګران وطن ته دې بخښلي خپلواکي ده، زموږ زړونو کې اوسېږي ته اتل وي. د تاریخ پوهانو په وینا افغانستان د امان الله خان په وخت کې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ډېر پرمختګونه وکړل. امان الله خان غازي یو شمېر رغنده پروګرامونه او ځینې قوانین جوړ کړل چې په هغه وخت کې د اصولنامې په نامه یادېدل. هغه 12 اروپایي هېوادونو ته سفر وکړ او بهرنیو میلمنو لپاره یې د درلمان یوه ماڼۍ جوړه کړه.
مهرباني. د امان الله خان په وخت کې د ژوند په ټولو ساحو کې پرمختیایي پروګرامونه پیل شول. مثلا د معرف او مطبوعاتو په ساحه کې ټول هیواد ته خبرونه وغځول شو. ښوونځي جوړ شول. دغه راز د اقتصاد، مالی او بودیجې په برخو کې قانونونه جوړ شول. د تاریخ پوهانو په خبره امان الله خان د 10 کلن سلطنت وروسته د انګریزانو لخوا جلاوطني ته مجبور شو او بل هغه نه غوښتل چې د افغانانو وینې توی شي. په هر هیواد کې د خپلواکۍ ورځ تر ټولو مهمه ورځ وي او ډیره ښه لمانځل کیږي. افغانستان کې به د اسد 28مه هر کال په ډیره ښو مراسمو سره لمانځل کیږي. مهرباني. موږ ګټلې په سرو وینو خپلواکۍ ده، راته پاته له پلرونو خپلواکۍ ده، خپله خاورو به ساتو په خپلو وینو، په بدل د قربانو ده خپلواکۍ ده. باید ووایم قدرمنو اوریدونکو چې دا لنډ څلوریزې یا څلور بیته شعرنامه د قدرمن امان الله نصرت صاحب چې زموږ ډېر پیاوړی شاعر دی د دوی شعرونه دي چې زه تاسو ته د خپرونې په ترڅ کې وایم. ستوري صاحب که ستاسو اجازه وي زه به یو نظر و کومنټو ته واچوم چې کومنټونه به راڅخه پورته ولاړ نسي او بیا به لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې ما وویل چې زموږ سره ډېرو دوستانو ډېرو لوړو شاعرانو خپل پیغامونه شریک کړي دي، نو ښه به وي چې یو پیغام هم د اورېدونکو سره واورو که ستاسو خوښه وي. بالکل خوښه مې ده. تاسو کمنټونه یو ځل وګورئ، کمنټونو باندې نظر واچوئ. زه به کوشش وکړم چې دغه پیغامونه دغه کړم. ځینې دوستان په د ټلیفون د لارې هم را سره ملګري شوي دي، نو وخت و هغې سره به هم اړیکه نیسو انشاءالله. بله، زه باید خپل دوستان ته ووایم کله چې تاسو زموږ اړیکه نیسئ یا زنګ وهئ نو کله یو لږ توقف لري دلته چې موږ په ژوندي خپرونه کې یو، نو تاسو خپل تلیفون مه قطع کوئ، یو څو دقیقې خپل تلیفون فعاله وساتئ چې کله زموږ خبرې خلاصې سي نو زما ګران همکار به حتما تاسو واصل کړي. کومنټونه خو راغلي دي. په لومړي سر کې زموږ داسې ګران همکاره صدف ځواک خپرونې ته راغلي ده چې دوی لیکي سلامونه او نیکې هیلې مو ټولو ته وړاندې کوم او د خپلواکۍ ورځ مو ټولو ته مبارک وي. نړۍ مننه ګرانې همکاري، تاسو ته دې هم مبارک وي. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. قدرمن مشر خان ورور راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې زه دوی سلامو ته علیکم سلام وایم او خوشحاله یم چې دوی خپرونه زموږ سره اوري او تر پایه به خدای دې وکړي چې زموږ ملاتړ وکړي. الهام امدرد صاحب راسره دی چې دوی هم وایي سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو درنو لیدونکو ته او د افغانستان د ازادي 104مه کلیزه مو مبارک شه. وای خړوب د تن په وینو بساتو ښکلی چمن، آزاد دی وي وطن، آباد دی وي وطن. په توره مو غازیان تړي شړلي هر دشمن، آزاد دی وي وطن، آباد دی وي وطن. مننه همدرد صاحب، کور مو ودان، تاسو ته دې هم دا ورځ مبارک. همدارنګه قدرمن شیرین قیام صاحب راسره دی چې دوی هم لیکي چې د ستوري رادیو تلویزیون درانه مشرتابه او د دې رادیو تلویزیون درنو لیدونکو ته درناوی وړاندې کوم. ستاسو تاریخي خپرونه د زړه په غوږو اورم. نړۍ مننه قیام صاحب، کور ودان، ژوندی اوسئ. خوشحاله یم چې تاسو راسره په خپرونه کې یاست. همدارنګه باید ووایم چې قیام صاحب هم موږ ته پیغام راستولی دی، بیا به د خپرونې په ترڅ کې به کوشش وکړو چې د دوی پیغام هم تاسو ته وړاندې. نو پیغامونه خو دغه وه ستوري صاحب چې ما لیدله. که تاسو کوم پیغام لرئ چې زما په سترګو نه ایسوي نو کولی شئ چې ووایاست کومنټ. دغه یو پیغام چې دی د شکیب خان راستولی دی او هغه لیکلي دي چې ټولو ته سلامونه. هغه 2-3 پیغامونه په یو ځل باندې لیکلي دي چې دا ډېر یو انفارمیټیو پروګرام دی او سلامونه، مینه او احترام. وعلیکم سلام ښاغلی شکیب خان. دلته ځینې دوستان موږ سره د ټلیفون د لارې یو ځای شوي دي، که ستاسو خوښه وي زه هغې سره هم اړیکه
مهرباني عبدالصمد کاموي صاحب موږ سره یو ځای شوی دی د واتس اپ د لارې. کاموي صاحب هر کله راشي په خیر راغلی. ستاسو پیغام هم موږ سره دی خو تاسو ته موږ وخت درکوو چې تاسو خپله خبره وکړئ. مهرباني. کاموي صاحب ستاسو غږ چې دی لږ ښکته دی، لږ په لوړ اواز خبرې وکړئ. سلامونه ستاسو همکارانو او ټولو اورېدونکو د آزادۍ ورځ مبارک وي. دا هغه وخت کوئ د خیر نه ورسره وکړو دا اوس کامیاب الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ. کاموي صاحب ستاسو پیغام هم راسره دی د خپرونې په ترڅ کې به انشاءالله هغه موږ نشرو. ډېره زیاته مننه. سرلوړی او کامیاب اوسئ. مهرباني. کاموي صاحب څخه نړۍ مننه کوم. ژوندی اوسئ وروره. خوشحاله یو چې تاسو اړیکه زموږ سره ټینګه شوه. بل اړیکه لرئ استوري صاحب؟ نه، بل اړیکه نشته دی، تر اوسه لا نشته دی. خو موږ دوستانو نه هیله کوو چې هغوی که زموږ خپرونه اوري هغوی کولی شي چې د واتس اپ د لارې موږ سره اړیکه ونیسي او په خپل غږ باندې خپل پیغام د خپلو اورېدونکو لیدونکو دوستانو سره شریک کړي. دغه کمنټونه راغلي دي نو که تاسو مهرباني وکړئ او دغه ولولئ. بله، قدرمن اکمر مومند صاحب را سره دی. وایي د افغانستان د خپلواکۍ مبارکي تاسو او تاسو طریقه ټولو افغانانو ملت ته وړاندې کوم. مومند صاحب نړۍ مننه، تاسو ته دې هم مبارک وي. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې زموږ سره په خپرونه کې یاست. ډېر قدرمن مشر محمد اکبر سلطاني صاحب را سره دی. وایي سلامونه، مینه، درنښت ټولو هیوادوالو ته او 103 کلیزه مبارکي وایم. سلطاني صاحب کور ودان، تاسو ته دې هم مبارک وي. قدرمن محسن خان صدیقي صاحب را سره دی. وایي سلامونه ګرانه وروره ستوري صاحب، سلامونه ګرانې خورې توفیقه جانې. نړۍ مننه صدیقي صاحب. سلام ته مو علیکم سلام وایم. تاسو ته هم د ویاړ ډکه ورځ مبارکي وایم. همدارنګه قدرمن شاعر، خوږژبی شاعر او زموږ د خپرونې همیشنی اورېدونکی احمد شاه اوتکزی صاحب را سره دی. وایي لومړی سلام او احترام او بیا د خپلواکۍ د ورځې مبارکي تاسو ټول د ستوري رادیو تلویزیون کارمندانو ته وړاندې کوم. اوتکزی صاحب ستاسو خوښه وي دغه ټلیفون به پکې واخلو بیا. مهرباني وکړئ. محمد اکبر سلطاني صاحب خپل غږ ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم سلام سلطاني صاحب، ستړی مه سئ، په خیر رالاست. خوشحاله یم چې زموږ سره مو اړیکه ټینګه شوې. مهرباني ستاسو غږ اورو. ډېره مننه خور جانې. الله دې تاسو او ستوري صاحب د ستوري رادیو تلویزیون ټولو کارکوونکي ژوندي ولري. نامې خدا ښکلې برنامې او ښکلې خپرونې لري. او زه په لومړي سال کې د 103 کلیزې مبارکي د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم او خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ تکړه اوسي. کور ودان. مننه، تاسو ته دې مبارک. ډېره زیاته مننه سلطاني صاحب، خوشحاله اوسئ. موږ سره نور اورېدونکي هم په لاین کې دي نو ستاسو نه مننه کوو. ډېره زیاته مننه. مهرباني دغه نور کمنټونه. بله، څنګه چې ما ویله چې اوتکزی صاحب زموږ خوږژبی شاعر را سره دی چې دوی هم مبارکي ورکړې موږ ته چې زه دوی ته سلامتی علیکم سلام وایم. تاسو ته دې هم دا ورځ مبارک وي. همدارنګه قدرمن دوست محمد سالارزی صاحب را سره دی او وایي سلامونه او درنښت تاسو ټولو ته. سالارزی صاحب هر کله راسي، خدای مو راوله. سلام ته مو علیکم سلام وایم. محسن خان راته لیکي صدیقي صاحب وایي سلامونه، پروګرام اورمه، په ډېره مینه ژوندی اوسئ. قربان مسلمم. مننه ستاسو نه. تاسو دوستان یاست چې زموږ خپرونه مو رنګینه کړې ده او ستاسو په راتګ به زموږ خپرونه نور هم رنګینه سي. ډېر قدرمن مشر فیض الله رښتین صاحب را سره دی چې رښتین صاحب ډېر لږ خپرونو ته راځي. فکر کوم چې مصروفیتونه ډېر دي خو نن
خوشبختانه چې زموږ سره د دوی لیکلي دي چې محترم خور تورپیکۍ جانې او محترم ستوري صاحب السلام علیکم د ناروغۍ له امله مې ونه شو کړای خپل پیغام درولېږم اوس کور ته راغلم ستاسو خپرونه اورم او ګورم نو بریالي اوسئ زه په یوه خبره وکړم هغه دا چې خپلواکۍ هغه وخت تکمیلیږي چې هیواد په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په فرهنګي لحاظ او تعلیمي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي که دا څلور خبرې نه وي نو طریقې مو پر مخ نه ځي تعلیم اقتصاد سیاست او اقتصاد تر ټولو ضروري او څلور د موټر څلور عربي دي یوه عربه چې پنچر وي نو موټر نه روانېږي بیا هم د خپلواکي مبارکي د افغان مظلوم ملت ته وړاندې کوم رښتین صاحب سلامات مو علیکم سلام وایم او زه هم خپل د مینې ډک سلامونه او درناوی تاسو ته وړاندې کوم دا چې ناروغه یاست الله تعالی مو د خیر سره جوړ کړه کور مو ودان ډېر ښکلی پیغام مو راستولی و موږ د زړه په غوږو واورېدی نو تاسو ته عاجله او کامله شفا غواړم قدرمن سالارزي صاحب بیا هم لیکلي دي چې تورپیکۍ ګلي سلامونه وعلیکم سلام سالارزي صاحب خدای مو راوله هر کله راسئ خوشحاله یم چې تاسو قدرمن د ځان سره په خپرونه کې لرو قدرمن اوتکزي صاحب وایي چې پروګرام مو په مینه اورم سرلوړي او بریالي اوسئ اوتکزي صاحب تاسو دوستانو سره صدیقي صاحب راته لیکي چې خپلواکي ترلاسه کولو په مخه ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم کور ودان تاسو ته دې هم مبارک وي قدرمن قیس مایان صاحب راسره دی وایي تاسو ټولو ته همکارانو اوریدونکو ته د خپلواکۍ 140 کالیزې مبارکي وایم محمد قاسم معین صاحب معین صاحب بله و ډېر وبخښئ چې ما نوم یې غلط کړی معین صاحب راسره دی نو زه خپل د مینې ډک سلامونه دوی ته وړاندې کوم خوشحاله یم چې دوی زموږ سره په خپرونې کې دي او دوی ته دې هم دا ویاړلې ورځ مبارک قدرمن نثار خلیل صاحب راسره دی وایي ستوري صاحب او تورپیکۍ جان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم د خپلواکۍ ورځ مو مبارک سره نړۍ مننه کور ودان تاسو دې هم مبارک وي ډېر ګران ورور مې بګت صاحب راسره دی وایي سلامونه او احترامات ستوري صاحب او تورپیکۍ خور ته وړاندې کوم پس سلام نه د ازادۍ د ورځې مبارکي قبول کړئ او وایي یو دوه شعره درته لیږمه خدای دې وکړي چې راته یې ووایاست په ازادۍ دې نه پوهېږم وطنه ډېر درته ځورېږم خلک دې ژاړي خلک به ژاړي په زړه دي په هر حال دي هر وخت یې کړېږم بګته خدای دې راته جوړ کړي اوس خو په حال یې نه پوهېږم مننه بګت صاحب قربان مو سمه کور ودان موږ هم دغه دعا کوو چې الله دې وطن ارامه لري نو خدای خو مهربانه دی نو دغه کومنټونه و چې ما وویل ستوري صاحب که بیا هم کم کومنټس ما څخه پاتې سوی وي تاسو کولی شئ چې ووایاست ما په خیال باندې چې کوم کمنټ نه دی پاتې اخري کمنټ د بګت صاحب و چې تاسو ولوسته کوم پورته کړل شوي نو کوم دوستان پاتې شوي ګیله دې نه کوي کله کمنټونه بره لاړ شي نو بیا موږ ته نه ښکاري بله یو دوه پاراګرافه نور هم پاتې دي خو که چیرې کوم پیغام کښېږدی پیغامونه خو مفتي سره ډېر دي که چیرې یو د مشرانو پیغامونه چې مفتي سره استولي دي یو دوه پیغام یې کښېږدی نو ښه به زه به یو څه پیغامونه دي دا به سره شریک کړم بیا به څه تخنیکي ستونزه وه هغه نور پیغامونه هم را سره دي خو هغه به د دې پیغامونو په ترڅ کې هغه هم کوشش وکړم چې دغه شي حتما مهرباني دوستانو سلامونه هیله ده چې ښه اوسئ مسکا صافه یم او خپل درنه او قدرمن هیوادوالو ته د زړه له تله د خپلواکۍ ډېر مبارکیانې وایم خدای دې وکړي چې زموږ وطن زموږ ګران وطن خوشحال وطن اوسي او زر تر زر هغه ستونزې چې اوس هم روانې دي هغه له خیره سره له منځه ولاړ شي او زموږ هیوادوال چې دی هېڅکله هم ستونزو سره مخامخ نشي بیا هم ټولو ته د استقلال ورځ ډېر مبارک خدای دې وکړي چې زموږ هیواد کې څو کالی امن خوشحالۍ او کامیابۍ راشي
ډیره مننه. تور کمیس دې د بخمل کمربند دې د طلا و غازی امان الله شاه غازی امان الله. سلامونه، نیکی هیلې، ښې چارې د ستوري رادیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو او مینوالو. دانیال ثاقب یما او ټولو هیوادوالو ته، افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګران هیواد افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په پار مبارکي وایم. دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره ستره پرتمینه ورځ ده. په دغه ورځ باندې چې د اګست د میاشتې له 19 او د اسد د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري، ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د ښکېلاک څخه خلاص شو او ستر امان الله خان دغه ویاړ ځان ته او ټولو افغانانو ته راوړ. د ستر غازی امان الله خان روح دې ښاد وي او په قبر یې نور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د هیواد د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو 104مې کلیزې په مناسبت تاسو ټول هیوادوالو ته د زړه تله مبارکي وایم. دا خپلواکي زموږ د نیکونو، زموږ د پلرونو په قربانیو او د سرونو په زارولو باندې حاصله شوه او آزاد، خپلواک او ویاړلی هیواد موږ ته راوسپارد. اوس نوي ځوان مسؤلیت جوړیږي او دا یې دنده ده چې د هیواد خدمت وکړي، په خپل هیواد کې هوسا، سوکاله او آباد وشو. لکه څنګه چې معلومه ده، ټول هیوادونه او ټول دنیا، ټول وګړي په علم او پوهې سره ترقي کوي. بناءً افغانستان هم د دغه هیوادونو له جملې څخه دی چې ښځه او نر به سره په یو ډګر کې، په یو سنګر کې د علم او د پوهې په برکت باندې مخ په وړاندې ځي او ځانونه به د سیالانو سره سیال کوي. یو ځل بیا د خپلو پلرونو او نیکونو دغه سترو ویاړونو ته سلام کوم. د دوی ارواوې د ښاد وي، د دوی یادونه د تل وي. سرلوړی دی اسلام او تل دی وي افغانستان. واقعا ډېر ښه پیغامونه یې راستولي وو چې زه خپل په وار د قدرمنې خورکۍ څخه، قدرمن استاد تورکي څخه او قدرمن شاعر څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، تاسو ته دې هم دا ورځ مبارک وي. وایي د غلیم له قدمونو څخه پاک اوسې وطنه، څو چې ژوند وي، څو نړۍ وي، تر خپلواک اوسې وطنه. ستا په زړه کې دې روښانه تل ډیوې د ازادۍ وي، ستا په زړه کې دې روښانه تل ډیوې د ازادۍ وي. په تاریخ کې تسلوړې تل تابناک اوسې وطنه. امان الله خان غازي د هیواد د ټولو بچیانو لپاره د علم او پوهې حاصلولو په خاطر ښوونځي ته د تګ زمینه برابر کړې وه. د ښځو د زده کړې او تحصیل ته ځانګړی پام ورکړی و او ښځینه ښوونځي او ښځینه روغتون د مستورات په نامه یې جوړ کړ. او ملکې سریا د مستورات په نوم ښوونځی هم د کابل د ښځو په همکاري جوړه کړه چې اوس د ملالۍ لیسې په نامه یادېږي. زه به د افغانستان د تاقي ظفر یو تاریخي دغه دی څلی دی، د هغې په هکله باندې به لږ معلومات د سره شریک کړم که ستاسو اجازه وي. مهرباني. تاقي ظفر کله چې افغانستان له انګریزانو نه خپله خپلواکي بیرته واخیستله او هغه وروسته د شاه امان الله خان په امر دغه ودانۍ پغمان په ولسوالۍ کې، د کابل پغمان په ولسوالۍ کې دا جوړه شوه. شاه امان الله خان غازي په 1298 کال د زمري په 28 چې د 1919 د اګست د 19 سره برابره ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ د برتانیا سره د سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه او د یو لوی او شاندار جشن پترس کې د افغانستان ازادي
ولمانځله. دا د افغانستان ازادي و د زرافشان په قصر کې نه چې اوس د زرنګار په پارک باندې مشهور دی هغې کې شوی وه. نو زه تاسو نه یو تپوس هم کولی شم چې پخوا به د افغانستان جشن به ډېر زیات په شاندارو مراسمو لمانځل کېده او تاسو ته به یاد هغه وختونه. نو که لږه ته هغه پې واچوئ راته رڼا یې واچوئ چې هغه په کومو مراسمو باندې دغه کېده. بله ستوري صاحب، نو تاسو ته خو هم معلومه ده چې واقعا دا جشنونه او بیا داسې یو ویاړلی جشن خو په ډېر شان و شوکت به لمانځل کېدی. د سهار وختي څخه به رسم ګذشتونه شروع کېدله، حتی د هر مکتب څخه جلا جلا ګروپونه به وه، بیرقونه به په لاس کې وه، ترانې به وي، شعرونه به وه. نو هغه وختونه خو په ډېر ښکلي شوکت سره شان و شوکت سره لمانځل کېدی. نو خدای دې وکړي چې بیا داسې وخت راسي ستوري صاحب چې دغسې ویاړلې ورځې په ډېر شان و شوکت سره موږ خپل په وطن کې ولمانځو. ما سره یو جواب. بله مهرباني. خدای دې وکړي چې زموږ په هېواد کې د جنګ هغه نوم چې دی هغه ختم شي او زموږ هوسا او داسې ارامه فضا کې دغه جشنونه چې موږ کم نازل او کم خوندونه هم ترې اخیستل. که زما لږ لږ یادېږي په هغه وخت کې چې دغه جشن به لمانځل کېده، کیمپونه به جوړېده، په هر کیمپ کې به د موسیقۍ ځان له ګروپونه وو او خلکو به ټکټونه اخیسته هغه کیمپونو ته به تله. په هغه کیمپ کې به هر سندرغاړي دغه معلوم و، لکه د احمد ظاهر یو کیمپ به معلوم و، د بل استاد اولمیر کیمپ به معلوم و چې دې کې دا سندرې وایي، دې کې دا وایي. نو هغه موږ به ټکټونه اخیستل او هغه کیمپونو ته به ورتلو. هغه جشن به په ډېر شاندارو مراسمو باندې لمانځل کېده، خوندونه هم دغه نه اخیسته. او هغه به یو ورځ نه و، تقریبا څو ورځې به و که ستاسو یاد شي. بله بله، واقعا داسې و، واقعا داسې و. ستوري صاحب، یو دوه پیغامه زه هم لرم چې مشرانو راستولي دي، که ستاسو اجازه وي دوه پیغامه راسره دي، دا به هم د دوستانو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ تاسو هغه پلی کړئ. بله، په سر کې قدرمن عبدالوهاب سرور صاحب چې واقعا تل زموږ خپرونې اوري، زموږ ملاتړ کوي او زموږ خپرونې خپل په فیسبوکو صفحې کې شریکوي. د دوی یو پیغام را سره دی چې زه به هغه تاسو ته واورم. خدای دې وکړي چې د دې غږ لوړ وي او تاسو یې واورئ. درنو او قدرمنو هر یو تورپیکی خور او ستوری صاحب، لومړی تاسو دواړو ته او ستاسو د رادیو او تلویزیون له لارې د افغانستان ټول مظلوم ته د دې ورځې د ازادۍ د ورځې په هکله خپلې مبارکۍ وایم او دعا کوم چې پاک الله دې زموږ مظلوم ولس او وطن نور د پردو اجنبیانو او یرغلګرو ښکار کړي. ستاسو نه ډېره مننه چې همیشه مو داسې ښایسته بنډارونه جوړ کړي دي او په هر هکله مو همیشه د خپلو وطنوالو سره خپلې خواخوږۍ ښکاره کړي دي. زه هم غواړم په دې هکله ستاسو سره نن یو کوچنی نیمګړی کلام ووایم، شریک کړم او ټولو وطنوالو ته یې ډالۍ کړم. کور د اجنبو نه دی، کور د میړنو دی، د شکڼو نه دی. دا کور د پردو نه دی، کور د اجنبو نه دی. دلته استعمار ماتې خوړلې ده، دلته یرغلګر سزا لیدلې ده، دلته هر پردي جګړه بایللې ده. کور د پښتنو دی، د جبهو نه دی. دا کور د پردو نه دی، کور د اجنبو نه دی. ننګ لري، همت لري، غیرت لري. شتون د اجنبو ځنې نفرت لري، لوړ نوم تاریخو کې د عظمت لري. کور د ننګیالو دی، د جګړو نه دی. دا کور د پردو نه دی، کور د اجنبو نه دی. درې رنګه بیرغ د ازادۍ لري، کرکه له دوه مخې ورورولۍ لري. قدر په دوستۍ کې د دوستۍ لري. کور د خوشحالو دی، د کینو نه دی. دا کور د پردو نه دی، کور د اجنبو نه دی. ګران په ما وهاب راته جانان وطن، ښکلی غرنی افغانستان وطن. زړه کې د آسیا جنت نشان وطن. کور د عرب خان دی، د ناندرو نه دی. دا کور د پردو نه دی، کور د اجنبو نه دی. په ډېرې مننې سره ډېره مننه وهاب صاحب. خپلواکي تر پاچاهۍ اعلی تېری کا،
چې د بل تر ولکې لاندې شي غلام شي. د ستوري راډیو تلویزیون خدمتونو رضاکارو کارکوونکو درنې او ګرانې ترکي جانې دروند ستوری صاحب او ستاسو ټولو په ادب مینو مینوالو د لار او بر ټول افغانانو ته زموږ او ستاسو د پلرونو پر وینه ګټلې خپلواکي چې د غازي امان الله خان په مشرۍ ترلاسه کړې مبارکي وایم. خپلواکي د هر انسان د پیدایښت سره الله جل شانه انسان ته وړیا وربخي. هر انسان بې له کوم قانون او بې له کوم دین او مذهب پیدا کوي. دا د هر انسان طبیعي حق دی چې کوم قانون کوم دین او کوم مذهب غوره کوي. لکه څنګه چې انسان په خپلو کړنو کې واک لري همداسې دندې هم لري. نو ګرانو وطنوالو راځئ چې خدای راکړی حق ښه وساتو او ښه یې وپالو. د سیاسي خپلواکۍ تر څنګ اقتصادي او فردي خپلواکۍ هم لاسته راوړو. خپلواکي مو مبارک شه. دا دوه پیغام او ستوري صاحب چې موږ ته قدرمن عبدالوهاب سرور صاحب او قدرمن شیرین قیام صاحب راستولي وو چې زه د دوی څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې تل زموږ خپرونې خپل په ښایستو پیغامو او کومنټو باندې نازوئ. زه ته هم په خپل نوبت سره ډېره زیاته مننه کوم د دواړو ښاغلو نه. الله دې تل سرلوړي او خوشحاله او سوکاله لري. دوی همیشه موږ هڅولي وو او موږ سره خپرونه کې برخه اخیستې ده. ډېره مننه. بله قدرمن ستوري صاحب د کلیوال غږ په نامه یو ورور زموږ سره کومنټ نشته کړی دی چې وایي سلامونه تاسو او ستاسو میلمه او ټولو ملګرو ته وایم د 140 کلیزې مبارکي مې هم ومنئ. بندیګل خاکسار یم د ننګرهار د لالپور نه. کور مو ودان ژوندی اوسئ کلیوال صاحب. خوشحاله یو چې تاسو د ښایسته ننګرهار څخه زموږ سره زموږ خپرونې اورئ او موږ تشویقوئ. کور مو ودان. ستوري صاحب که ستاسو اجازه وي قدرمن مصطفی پسرلي صاحب چون ډېر مصروف وو نن ورځ کوم ځای روان وو ول زما غوښتل چې تاسو سره تلیفوني اړیکې ونیسم. خپل یو شعر یې ماته راستولی دی که ستاسو اجازه وي دغه به زه ووایم. مهرباني شعر ووایم غوږ یې ورته. بله مصطفی پسرلی صاحب راته لیکي د رباب په ساز کې اورم ترانې پردۍ شوې. لا محکوم یم د لاسو مې زولنې پردۍ شوې. هر هیله مې شوه رنګه هر ارمان ایره شو. د ژوندون رنګ مې پیکه شو ترانې پردۍ شوې. نه رڼا ده نه سحر دی د تیارو وریځې خورې دي. نه رڼا ده نه سحر دی د تیارو وریځې خورې دي. خپل ویاړونه مې پردي شول افسانې پردۍ شوې. د مستیو ای عالمه بس یو جام د سکون راکړه. د مستیو ای عالمه بس یو جام د سکون راکه. د سکون جامونه مات شول میخانې پردۍ شوې. پسرلیه دلته زړونو کې ماتم دی او سلګۍ دي. پسرلیه دلته زړونو کې ماتم دی او سلګۍ دي. ای منصفه ستا د خولې ټول بهانې پردۍ شوې. د پسرلي صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې دا ښکلی شعر یې موږ ته ډالۍ کړی و. مهرباني ستوري صاحب. او زه ته هیله کوم چې پسرلی صاحب موږ سره په دغسې ژوندۍ خپرونه کې حتما یو ورځې برخه واخلي. داسې ونه کړي ځکه چې پیغام او یا شعر رالیږي او دی په خپله را سره په فزیکي توګه باندې برخه وانخلي موږ ورسره نه منو. پسرلی صاحب
نو موږ دا خپل ګرانو لیدونکو اوریدونکو چې دم غړي موږ سره یو ځای شوي دي هغې نه یو هیله کوو چې موږ سره د واتساپ د لارې هم تماس نیولی شي. زموږ په دغه اعلان کې نمبر شته دی، د واتساپ نمبر شته دی. مهرباني وکړئ د واتساپ د لارې خپل غږ را سره شریک کړئ او خپل پیغام په خپل غږ باندې دوستانو ته ورسوئ. مهرباني. بله، زه به یو څو د ویناوي چې د غازي امان الله خان د خولې ویناوي دي او تاریخ پوهانو لیکلي دي، زه به دا ستاسو سره شریکه کړم. وایي چې 104 کاله مخکې وبخښئ، وایي چې تقریبا په 1919 کال کې کله چې افغانان محصلین بورسونه اخیستله او اروپا ته تلل د زده کړې دپاره، نو د یو شمېر تاریخ پوهانو په خبره د افغان ولس د خپلواکۍ غوښتنې بهیر د امین الله خان له وخته داسې و چې هغه وخت یې ورته ویلي وه چې تاسو ولاړ سئ، زده کړه وکړئ، مګم که چیرې بیرته راستون سواست او زه مړ وم نو په قبر مې ودرېږئ او د وطن لپاره خپل د زده کړې کمالونه مې خاورو ته راته بیان کړئ. چې دا واقعا بعضې د خولې ویناوې دي چې موږ ته راپاتې دي میراث. چې او بل ځای بیا وایي چې کله چې امان الله خان غازي په 1919 کال د اپریل په 14مه د کابل دربار کې په داسې حال کې وینا وکړه چې د انګلیس سفیر هم په مراسمو کې حاضر. دوی وویل چې ما خپل ځان او خپل مملکت له کورنۍ او بهرنۍ پلوه بشپړ آزاد او خپلواک اعلان کړ. تر دې وروسته زموږ هیواد د نړۍ د ټولو دولتونو او قدرتونو په شان آزاد دی او هیڅ ځواک ته د سر د 21 عمره اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې لاس وهنه وکړي، او که چا دا کار وکړ نو غاړه به یې په دې توره ووهم. مهرباني ستوري صاحب. بس دغه یو څو کمنټونه دي که تاسو دغه را سره شریک کړئ خورجانې، بیا به زه پیغامونو ته ورشم. موږ سره څه پیغامونه نور هم شته دی د دوستانو چې هغې به په تمه وي خپل پیغامونه. زه د دغه ځای څخه وینم چې اوتکزی صاحب وایي له ښکلي پیغام څخه مو نړۍ مننه قدرمن تورکي صاحب، او بیا قدرمن عبداللطیف سروار صاحب را سره دی، وایي ډېرې محترمې مېرمنې قیام قادري او محترم ستوري صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د ازادي مهمه ورځ تجلیلوئ او د غازي امان الله خان چې زموږ ملي قهرمان دی د هغوی قربانۍ یادوئ. هغه زموږ د ملت هېواد دایمي افتخار دی. تاسو تل روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن عبداللطیف سروار صاحب، نړۍ مننه د ښکلي پیغام څخه مو کور مو ودان ژوندی اوسئ. تاسو ته دې هم دا ویاړله ورځ مبارک. قدرمن محمد اکبر سلطاني صاحب وایي ستا عزت ته مې سلام، ستا غیرت ته مې سلام، ای غازي امان الله دې ملت ته مې سلام. نړۍ مننه سلطاني صاحب. قدرمن سرور عبدالوهاب راته لیکي چې دواړو محترمو هر یو اغلې تورپیکۍ خور او قدرمن ستوري صاحب ته زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تل ځلند هڅاند اوسئ، خپلواکي کلیزه مو مبارک شه. قدرمن سرور عبدالوهاب صاحب، سلامونه ته مو علیکم سلام وایم. ستاسو پیغام ما مخکې کښېښوی، ډېر ښایسته پیغام مو راستولی و، نقطه دې وکړي تاسو اورېدلی وي، نو تاسو ته هم دا ویاړلې ورځ مبارکي وایم. قدرمن ادریس مومند صاحب را سره دي چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې موږ ته راستولي دي چې مومند صاحب ته هرکلی وایم. قدرمن ورور مې محمد رئیس حق صاحب را سره دی، وایي سلامونه قدرمن ستوري او قدرمنې خور تورپیکۍ قادري او ستوري رادیو تلویزیون ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم او د ازادۍ مبارکي هم درته وایم. کور مو ودان سحق صاحب، ښه راغلاست، هر کله راسئ. تاسو ته دې هم دا ورځ مبارک. قدرمن ادریس مومند صاحب وایي چې ماما جان ته سلامونه وایم، چې ماما جان به ستوري صاحب وي او که بل شاعر وي نو نه پوهېږم، خو ماما جان بیا حتما سلام اورېدلی وي. قدرمن خورژبی شاعر
ولسیار کاکړ صاحب را سره دی چې دوی هم وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کاکړ صاحب زموږ د مینې ډک سلامونه ومنئ. خپرونه کې ډېر لږ معلومیږي، خدای دې وکړي تل زموږ خپرونې په ملتیا وکړئ او خپل ښایسته کومنټونه زموږ سره شریک کړئ. زه خو نور کومنټونه نه وینم، که راڅخه تېر شوي وي ستوري صاحب نو مهرباني. بله ستوري صاحب. ستوري صاحب زه ستاسو غږ نه اورم. ستوري صاحب زما غږ اورئ؟ بالکل غږ مو راځي. ارشاد احمد مومن صاحب را سره دی، هغې سلامونه لیکلي او وعلیکم سلام ورته وایو. محسن خان صدیقي صاحب څو ځل سلامونه لیکلي دي، خپلې نیکې پیرزوینې او احترامات یې وړاندې کړي، ډېره زیاته مننه دې کوو. نو که خوښه دي زه به دغه کېدم، دغه پیغامونه به د دوستانو کېدم. بله ولې نه، د زړه په غوږو یې اورو. مهرباني. نولسم د اګست یا 28 د اسد هر کال په دې ورځ د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ منځلې شي. خو من حیث یو افغان زه نه پوهیږم چې د دې ورځ مبارکي خپل خلکو ته ورکړم یا نه. حالات موږ ټولو ته معلوم دي. خو یو څلوریزه به ضرور ووایم. حکمت الله سالار صاحب وایي چې دومره غرور دې په ځان مه کوه تباه به شې، نړۍ زه حق لرم زما حق راکه رسوا به شې، نن که زه ژاړم یو ورځ ته هم په ژړا به شې، که زموږ ازار دې واخیست خوره دې بیدیا به شې. د افغانستان بیرغ، د افغانستان نوم تر څو چې هر افغان ژوندی هغې په زړه کې پروت دی، دا به کله هم نه ختمیږي، دا به ځلیږي او دا به تل ځلو. د ستوري رادیو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو، زه فتانه ژوند یم او تاسو ته د ګران هیواد د خپلواکي د بیرته ګټلو 140 کلنې مبارکي وایم. ارواښاد غازي امان الله خان وکولی سوای چې موږ ته خپلواکي وګټي او موږ یو خپلواک او آزاد هیواد واوسو، تر څو موږ له خپلو ټولو حقونو برخمن واوسو او یو آزاد او خپلواک هیواد ولرو. دا ځکه چې په دنیا کې تر ټولو غوره ازادي ده او د ازادي په معنا یوازې زندانیان پوهیږي. اړینه دا ده چې موږ خپلواکي وساتو، ځکه د خپلواکي ترلاسه کول اسانه دي خو ساتل یې ګران کار دی. هیله ده موږ په حقیقي معنا سره آزاد او د خپلو حقونو ترلاسه کوونکي هیواد څښتنان واوسو. مننه. رحیم د ګران افغانستان د خپلواکۍ نیکمرغه او بختوره ورځ دی. د ستوري رادیو تلویزیون ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته او همدغه راز د افغانستان مؤمن او خدای پرست ولس ته مبارک وي. افغانانو تل د خپل خواږه هیواد حریت او خپلواکي د بېساري سرښندنو او قربانیو په بدل کې ګټلې او په سرو وینو یې هغه ساتلې او پاللې ده. د تاریخ په اوږدو کې افغانان د هر ښکېلاک او تاړاک په مقابل کې په میړانه او بهادرۍ جنګېدلي او د نړۍ یرغلګر او استعماري قوتونه یې د جنګ په میدان کې له شرمېدلې او تاریخي ماتې سره مخ کړي او د هغوی شوم استعماري پلانونه او نقشې یې له خاورو سره خاورې کړي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ما یو څو څلوریزې لیکلي چې د ستوري رادیو تلویزیون درنو او قدرمنو اوریدونکو ته یې ډالۍ کوم. مبارک مو خپلواکي شه افغانانو، مبارک مو خپلواکي شه افغانانو، په نصیب مو سرلوړي شه افغانانو. سوله امن دې رب راولي وطن ته، سوله امن دې رب راولي وطن ته، کور په کور مو خوشحالي شه افغانانو. او په آزاد وطن کې ساه اخلم خپلواک یم،
په آزاد وطن کې سا اخلم خپلواک یم چې هیچا ایل کړی نه یم هغه ځواک یم او سرلوړي د له ازل نه خدای راکړې سرلوړي د له ازل نه خدای راکړې پروا نشته که زخمي او سینه چاک یم او ته یې ویاړ د هر افغان ملي بیرغه ته یې ویاړ د هر افغان ملي بیرغه اوس یې لوړ په ټول جهان ملي بیرغه ته مو نښه د بقا او د پرتم یې تا نه زار تا نه قربان ملي بیرغه تا نه زار تا نه قربان ملي بیرغه ټولو افغانانو ته د خپلواکۍ د 140مې کلیزې مبارکي وایم په دې هیله چې دا د خپلواکۍ 140مه کلیزه په ګران هیواد کې د سوکالۍ پرمختګ او د یو بل د منلو لامل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ستوري رادیو تلویزیون نه په ډېرې مننې سره چې نن یې د هیواد د 140مې کلیزې په مناسبت کومه رادیو خپرونه ترتیب کړې ما ته یې په هغې کې دعوت راکړ تر څو د دې لارې زه وکولی شم خپلو ګرانو هیوادوالو ته مبارکي او خپل پیغام وړاندې کړم. د هیواد د 140مې کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته وایم او زما پیغام دا دی چې دغه کومه ازادي چې د غازي امان الله خان او د هغه سره په څنګ کې نورو سرښندونکو د هیواد اتلانو په واسطه حاصله شوه او موږ ته د دې د ساتنې دنده راوسپارله. زما پیغام دا دی چې موږ ټول افغانان باید دې خبرې ته متوجه شو او ټول د دې لپاره کار وکړو چې خپل هیواد د ازادۍ لپاره سره یو موټی شو، یو لاس شو، یو بل وزغمو، یو بل ومنو او د خپل هیواد د ازادۍ او د آبادۍ لپاره کار وکړو او آینده کې دغه خپله هغه ازادي چې موږ ته څنګه راسپارل شوې وه بېرته په هغه شکل باندې په ځای کړو او ځای ته یې راولو. ډېره مننه. کورم بدان. السلام علیکم. بله د قدرمنو خویندو څخه مروه سعادت، وطن ځواک، قدرمن مشر نصرت صاحب، ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، قدرمن شاعر کموال صاحب، د ټولو څخه زه نری مننه کوم چې خپل په ښایستو پیغامونو یې زموږ خپرونه نور هم ښایسته کړه چې زه دا دوی ته ډالۍ کوم، خصوصا خپل خویندو ته چې نن یې په خپرونه کې زموږ سره برخه اخیستې وه. وای مینه په وطن وه مېړنۍ وه ملالۍ، مینه په وطن وه مېړنۍ وه ملالۍ، ولاړه په سنګر لکه زمرۍ وه ملالۍ، غلیم باندې جوړې په میوند کې زلزلې کړې، غلیم باندې جوړې په میوند کې زلزلې کړې، ځلیږي په تاریخ کې ننګیالۍ وه ملالۍ. زموږ داسې ملالۍ د خدای ډېر کړي او خدای دې وکړي چې دغسې خویندې موږ خپرونه کې برخه واخلي او خپل غږ د دې لارې څخه اوچت کړي. امین. دغه څو کسان نور هم راغلي دي، انجینر ظریف صاحب راغلي. بله زه هم دغه کومنټو ته اوس رالم چې دا کومنټونه زه ووایم. قدرمن انجینر ظریف صافی صاحب راسره دی چې وایي د ستوري رادیو تلویزیون پتمنو چلوونکو میلمنو او درنو اورېدونکو ته السلام علیکم. د خپلواکي ګټلو 140 کلیزه ټول افغانان ته مبارک وایم. تل دې وي خپلواک افغانستان. قدرمن انجینر ظریف صافی صاحب سلامونو ته مو علیکم سلام وایم. زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ او تاسو دې هم دا ورځ مبارک وي. یو ډېر اوږد شعر یې راستولی دی صافي صاحب چې فکر کوم تاسو یې هم وینئ ستوري صاحب، خو زه به یو څو بیته د دې شعر څخه ووایم که ستاسو اجازه وي، چون ډېر اوږد دی شعر، نو یو څو فرده زه د دا شعر څخه وایم چې انجینر صاحب خفه نه سي، چون ډېر اوږد دی شعر، دا باید سړی مخکې ووایي، تیاري ونیسي ستوري صاحب، بیا به ووایي هغسې به سم راسي، خو یو څو فرده کولی شم چې ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني خو دلته ما ته داسې ښکاري چې تورې یو په بل کې ننوتې دي، زه خو بالکل نشم ویلی. نو که وایم نو لولم نو بیا به پکې غلطي ضرور راځي. تاسو مهرباني وکړئ یو څو بیتونه ترې ولولئ او د دوستانو نه خواهش کوو انجینر ظریف صاحب نه مو نورو دوستانو نه چې خپل لنډ بیتونه او داسې څلوریزې موږ سره شریک کړي نو ښه به وي. داسې اوږده شعرونه بیا حتما د خپرونې په هغه کې بیا مشکل هم پیدا کوي او هغې ته لوستل هم ګران وي. مهرباني. دوی د شعر عنوان دی خپلواکۍ. وای مخلوق آزاد پیدا ټول وي پلویان د ازادي، مخلوق آزاد پیدا ټول وي پلویان د ازادي، انسانان شي خدمتګار یا تجاران د ازادي. د قفس ژوند ګران وي ارژوی موجود ته، خوشي فرعت وي په ځنګل بیابان د ازادي. شمېمینه کې سوځېدل وي کار د پتنګانو، پښتانه وي تل مخکش او قربانیان د ازادي. او آخري فرد به داسې ووایم، وای ظریفه ور د ستاینې عزت او درناوی دی، مورخ لیکوالان حماسي شاعران د ازادي. ډېره نړۍ مننه قدرمن صافی صاحب. زه وعده در کوم چې دا شعر به په بلې خپرونه کې انشاءالله حتما ووایم، چون شعر ډېر اوږد وی او موږ چون په ژوندي خپرونه کې یو نو کله کله دا توري موږ ته واقعا نه معلومیږي، ولې زه کوشش کوم چې په بله خپرونه کې بس تاسو شعر مکمل تاسو ته ووایم. بیا هم د ملتیا څخه مو نړۍ مننه کوم. نو که خوښه دې وي ما سره البته زما خپل یو شعر دی دغه درې رنګه بیرغ په هکله باندې چې ما په یو بله مشاعره کې پروس کال ویلو، هغه هم د استقلال ورځ لمانځل کېدل او ما ویلی دی. نو د دې اوریدونکو تاسو سره به شریک کړم که ستاسو اجازه. ولې نه صاحب، د زړه په غوږو یې اورو. مهرباني. سره شریکوم. زما درې رنګه بیرغ ته زما درې رنګه بیرغ ته زما درې ځله سلام دی. زما درې رنګه بیرغ ته زما درې ځله سلام دی، تور زرغون او سور درې واړه هر یو رنګ د احترام دی. یو منبر محراب میز کې کلمه پرې لیکل شوې، یو منبر محراب میز کې کلمه پرې لیکل شوې، دا د هر افغان زړګی دی، د دې ډېر زیات ګڼ مقام دی. زما درې رنګه بیرغ ته زما درې ځله سلام دی. زه هم پوخ کلک مسلمان یم، هم بیرغ مې مسلمان دی. زه هم پوخ کلک مسلمان یم، هم بیرغ مې مسلمان دی. ازادي زمونږ حق دی، هم منلی مې اسلام دی. زما درې رنګه بیرغ ته زما درې ځله سلام دی. او څو ویاړونه په نړۍ کې داسې وي چې نه ورکېږي. تورکه صاحب څو ویاړونه په نړۍ کې داسې وي چې نه ورکېږي، حکومتونه ځي راځي خو ویاړ په خپل ځای پاتې کېږي. څو ویاړونه په نړۍ کې داسې وي چې نه ورکېږي، حکومتونه ځي راځي خو ویاړ په خپل ځای پاتې کېږي. داسې نه چې بدلون راشي هر څه بیخ نه ایستل کېږي. دا تاریخ به پاتې کېږي، بیا جواب به درنه غواړي ستا ملت ته څه پیغام دی. زما درې رنګه بیرغ ته زما درې ځلې سلام دی. دغه ویاړ مې لونکونو مونږ ته پاتې له پلرونو، د غازي امان را پاتې خپلواکي زمونږ مرام دی. زما درې رنګه بیرغ ته زما درې ځله سلام دی. ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی شعر و ستوري صاحب، واقعا د احساس ډک و، په قلم مبارکت، په غږ مبارکت. ما خو ډېر خوند ځینې واخیستی، نو حتما د اورېدونکو هم خوښ شوی دی. نو زه به دا ستاسو د بیرغ په شعر ته زه به تاسو ته دا ډالۍ کړم. وای په ناز رپېږي ای اسین بیرغه، په ناز رپېږي ای اسین بیرغه، د افغانانو نازنین بیرغه، تا به په سرو وینو رپانده ساتو زمونږ ښکلی او رنګین بیرغه.
البته زه ووایم ستوري صاحب چې دا لنډ څلوریزې یا څلور بیته شعرونه دا د نصرت صاحب امان الله نصرت صاحب ښکلي اشعار دي چې واقعا دا د دغه ورځې دپاره و نو دا ما د دوی په اجازه دغه څو شعره څلوریزې په دې خپرونه کې تاسو او اورېدونکو سره شریکې کړې. مننه دې کوو نصرت صاحب نو تاسو نه هم مننه کوو چې دغه انتخاب هم کړی ډېر ښکلی انتخاب هم کړی. قربان مسم که نور پیغامونه به وي د سره د ستوري صاحب نو کښېږ دی چې د خپرونې وخت هم پر خلاصېدو دی چې د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو. پیغامونه خو نور ما سره نشته دی نو د خپرونې هغه اخري شیبې دي بس خپرونه د راغونډېدو په حالت کې ده که تاسو څه ویل غول لرئ هغه به وکړئ او خپرونه به راغونډه کړو که ستاسو اجازه وي. بله بله متاسفانه قدرمنو اورېدونکو چې دا ورځ موږ په داسې حالاتو کې لمانځو چې په وطن کې زموږ پیغلې او نجونې د تحصیل او د کار حق نه لري مګر بیا هم امید لرو چې ګران وطن اوسنۍ واکداران به دا حق زموږ د پیغلو څخه وانخلي او هیله لرو چې ژر تر ژر زموږ پیغلو ته د مکتب دروازې خلاصې کړي زموږ خویندې او میندو ته د کار اجازه ورکړي تر څو واقعا د خپلواکۍ او د ازادۍ په قدر موږ وپوهېږو چې زموږ پیغلو او زموږ نجونو ته پیغلو ته اولادو ته هم د تحصیل حق ورکړي. نو دغه آخري پیام چې ما ورکړی زه خپل د ټولو اورېدونکو څخه نړۍ مننه کوم د قدرمنو دوستانو څخه د قدرمنو مشرانو شاعرانو څخه چې موږ ته یې ښکلي پیغامونه راستول د دوی څخه هم نړۍ مننه کوم. نو د یو آباد آزاد او سرلوړي افغانستان په هیله. نو ستاسو که خوښه یې په پای کې به زه یو سندره واچوم او د سندرې نه وروسته به موږ خپله خپرونه چې ده ختمه کړو. بیخي سمه ده تاسو ته هم ښه وخت ښه چارې غواړم او ټول دوستان چې را سره او بیا هم نړۍ مننه کوم او دوی ته ښه شپه او ښه وخت غواړم. دوستانو بس په الله مو سپارم خوشحاله او سوکاله او سرلوړي اوسئ. الله پاک. سټوډیو کې ثبت شوی تاسو ورته د لاسونو چکچک وکړئ او زه دروازې افغان ته په درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او تاسو ته خپله ترانه ووايي. دروازې افغان Nara
خان